السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مونږه چې کوم د لیسټینګ او شپمنټ پلان سیریز سٹارټ کړی نو په هغه کې مونږ په میټو لیسټینګ کې څه خبرې کړې وې، تاسو به یاد کړي. نن مونږه په میټو لیسټینګ کې یو دوه نور خبرې ډسکس کوو چې تاسو ته د هغې پته ولګي. چې کله موږ میټو لیسټینګ کریټ کوو تاسو ته پته ده چې هغه یو تیار لیسټ په امازون کې نه، په هغه کې موږ ته تصویران پکاري، نه راته هغې ډسکرپشن ټایټل پکاري او نه راته په هغه باندې څه ایډورټایزمنټ پکاري. تیار د یو برانډ لیسټ یې هغه جوړ شوی یو خلکو سره میټو کوي. بیا څوک هغه په هولسیل کې خرڅوي، څوک یې په ډراپ شپینګ کې خرڅوي. تاسو ته ما ویلي چې میټو لیسټینګ موږ د هولسیل او د ډراپ شپینګ دپاره کریټ کوو. چې کله موږ امازون ته سامان لیږو نو هغې ته بیا موږ وایو FBA. چې امازون ته زموږ سامان لاړ شي موږ پهل لیبل ولګو. لیبل پې موږ ځکه لګو چې موږ کوم پراډکټ خرڅوو هغه شانته پراډکټ به امازون کې نور هم ډېر خلک خرڅوي. چې کوم لیبل پې موږ لګو نو هغه پراډکټ زموږ د اکاونټ سره ریلیټډ وي، زموږ د سیلز سنټرل سره هغه اټیچ وي، هغو ته پته لګي زموږ د لیسټ سره اټیچ وي، هغه زموږ په نوم باندې په امازون کې، نو د هغې نه پته امازون ته لګي. نور چې موږ FBM کوو نو په هغه کې بیا زموږ هغه پراډکټ چې کوم لیبل دی هغه ته زموږ ضرورت بیا نه وي. په FBM کې په FBA کې زموږ ضرورت چې زموږ پراډکټ صحیح پراتی، نو موږ دغه لیسټ کریټ کوو. په دغه باندې خو تاسو پوه شئ په میټو لیسټینګ کې. بیا تاسو ته ما ویلو چې موږ چې میټو لیسټینګ د FBA دپاره کریټ کوو نو موږ به په پیلمنټ چینل کې امازون سلیکټ کوو FBA دپاره، امازون ویرهاوس ته به سامان لیږو. او چې کله ډراپ شپینګ دپاره میټو لیسټینګ کوو نو په هغه کې به FBM ورکوو. بیا تاسو ته معلوم چې FBM کې یو ایزي اپشن دی، یو سیلف اپشن دی. نو ایزی اپشن چې کوم دی په هغه کې زموږ سره پراډکټ پراتی، نو موږ چې ډراپ شپینګ کوو موږ به ایزي نه ورکوو، موږ به سیلف شپ ورکوو. په ډراپ شپینګ کې موږ پراډکټ داسې خرڅوو چې د تھرډ پارټي نه اخلو آنلاین او هغه کسټمر ته موږ لیږو. ایزي شپ کې خو پراډکټ زموږ سره پراتی، بیا پسې امازون چې کوم ګاډی دی هغه پسې راځي او هغه زموږ نه هغه پراډکټ وړي کسټمر ته. نو تاسو په دې کې یاد ساتئ چې ډراپ شپینګ دپاره موږ FBM کریټ کوو. خو نن زه تاسو ته یو دوه نورې خبرې کوم. چې کله موږ میټو لیسټ کریټ کوو تاسو ته پته ده چې هغې دپاره موږ د یو پراډکټ ASIN را کاپي کوو، چې کوم امازون سټینډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر دی هغه موږ را کاپي کوو، په سیلز سنټرل کې ورکو. نو بعض داسې پراډکټ چې هغه موږ ډایرکټ سیل کولی شو، ډایرکټ یې موږ خرڅولی شو، نو هغه د برانډ د اجازت موږ ته ضرورت نه وي. خو تاسو به بیا هم هغه په ټولز باندې ګورئ. مخکې به موږ دا ایکسپلین کوو چې آیا تاسو ته د لیسټ جوړېدو نه پس IP وایلیشن را نشي او ستاسو لیسټ ډیلیټ نشي یا اکاونټ کې څه مسله را نشي، نو هغه موږ ته کم کم اپشنز راکوي. نو چې کله موږ لیسټ کریټ کوو په هغه کې موږ ته د پراډکټ سره دوه اپشنز راځي. یو یې لیکلی سیل دس پراډکټ، چې کله سیل دس پراډکټ لیکلی نو هغه پراډکټ موږ خرڅولی شو د اجازت نه بغیر. او یو اپلای ټو سیل، مطلب دا دی چې تاسو اپلای وکړئ، چې مطلب هغه موږ ته اجازت راکړو ټیک د خرڅو به که نه وي نو موږ نشو خرڅولی. خو تاسو یاد ساتئ چې دا په نور څه باندې ډیپینډ کوي. چېرته موږ مارکیټ پلیسز چینج کوو نو هم بعض پراډکټ چې کوم دي هغه په بعض مارکیټ پلیسز کې نه خرڅېږي. موږ ته وایي چې دې کې اپلای تاسو سیل ته وکړئ، او بعض کې موږ سره هغه یو سیم پراډکټ خو په بعض مارکیټ کې زموږ سره کولی شي. بل تاسو ته ما ویلو چې انډیویژول اکاونټ دی. انډیویژول مطلب زما دا دی چې کوم موږ نه $39.99 نه موږ نه کټ کوي، او بل هغه اکاونټ دی چې کوم زموږ نه د میاشتې $39.99 اخلي. نو بعض پراډکټ داسې چې هغه موږ په انډیویژول کې لیسټ کوو نو نه لیسټ کېږي، خو چې کوم په پروفیشنل کې موږ لیسټ کوو نو په پروفیشنل کې لیسټ کېږي. نو تاسو به دې چیزونو ته خیال ساتئ. بعض یو نیم پراډکټ د مارکیټ وایز هم چینج کوئ نو بیا لیسټ کېدی شي، او چې کله تاسو انډیویژول او پروفیشنل کې لیسټ کوئ نو په انډیویژول کې به بعض پراډکټ نه لیسټ کېږي، خو په پروفیشنل کې به ستاسو سره لیسټ کېږي. نو زه تاسو ته دا لږ پریکټیکل کوم چې دا اپشن زموږ سره څنګه راځي په سیلز سنټرل کې. نو دا زما سره یو پراډکټ دی. تاسو ته ما ویلو چې دا د پراډکټ ASIN نمبر چې تاسو را کاپي کوئ، دلته چې ډبل کلیک وکړئ دا ASIN نمبر به سلیکټ شي، دا را کاپي کوئ تاسو. بیا موږ چې کله سیلز سنټرل ته راشو نو په سیلز سنټرل کې تاسو ته ما ویلو چې دوه اپشنز دي موږ سره چې موږ پراډکټ ایډ کوو. پراډکټ موږ څنګه ایډ کوو؟ یو دلته لیکلی ایډ ا پراډکټ، او دلته هم لیکل شوی ایډ ا پراډکټ دلته. خو تاسو سره په دې انوینټري کې هم ایډ ا پراډکټ اپشن راځي. څنګه راځي دوی ته ګورئ. دا انوینټري ده، نو چې دلته تاسو وګورئ ایډ ا پراډکټ دلته هم راځي. نو دلته هم راځي انوینټري اپ ټیپ چې کوم دی په دې کې موږ سره ایډ ا پراډکټ راځي، کیټالاګ کې هم را سره راځي، او دا شانته په سیلز سنټرل کې دلته غټ لیکل شوی ایډ ا پراډکټ. نو چې کوم ځای نه هم تاسو ایډ ا پراډکټ باندې کلیک وکړئ نو هغه به ایډ کېږي تاسو سره. زه میټو لیسټ کریټ کوم نو که زما سره ASIN نمبر را سره دی کاپي کړی مې دی، زه به په دې کلیک وکړم. ما سره به اوس دوه اپشن به ما سره پر پراډکټ کې راځي. یا به لیکلی سیل دس پراډکټ یا اپلای ټو سیل. زه ګورم چې دې سره ما سره کوم اپشن راځي، نو زه به دا سرچ کوم دا پراډکټ به ما سره راشي. دې له کنډیشن ورکړه چې په کوم کې خرڅوم، چې په نیو کې، نو دلته وګورئ سیل دس پراډکټ. که زه په سیل دس پراډکټ باندې کلیک وکړم نو دا به ډایرکټ خرڅېږي.
مطلب مې دا دی چې ډایرکټ به دا خرڅېږي چې اجازت څه ته به ضرورت نه ګوره دا ته کلیک کوم نو ما سره څه داسې اپشن نه راځي ما نه ډایرکټ وایي ته خپل ډیټیل ورکړه او څنګه ته خرڅول غواړي خو زه تاسو ته اوس بل پراډکټ باندې دا چک کوم دا یو بل پراډکټ دی د دې دا ایس ان نمبر ما را کاپي کوم او زه دا پراډکټ اډ کوم دا ایس ان نمبر ما دلته پیسټ کو چې ما سره دلته څه اپشن راځي کنډیشن به زه ورکړم نیو دلته لیکلی اپلای ټو سیل نو اپلای ټو سیل زه کلیک کوم چې په دې مخکې ما ته څه اپشن راکوي اوس دیو ما ته وایي ریکویسټ فار اپروول نو زه په دې باندې کلیک کوم چې مخکې ما سره څه اپشن راځي اوس دا د دې برانډ پراډکټ دی صحیح ده دا وایي چې تاسو ته د دې نه څه پکار دی ګوره یو نیډ ټو ریکویسټ اپروول پر دا برانډ چې کوم دی د دې نه وایي تاسو ته ریکویسټ دا پکار دی ښه زه چې دا کیټګري د ځان دپاره کولوم نو زما نه به څه ډاکومنټ غواړي چې دا کیټګري زه خرڅول غواړم نو ما نه به څه غواړي دا ما ته وایي ایټلیسټ ون مطلب دا دی چې کم از کم یو انوایس تاسو جمع کړئ انوایس ډیجیټل بیل ته وایي چې هغه تاسو د دې برانډ نه سامان اخیستی نو دیو تاسو له یو بیل درکړي څنګه چې موږ په بازار کې سامان واخلو سودا واخلو موږ له یو بیل دکاندار راکړي نو انوایس بیل ته وایي چې کوم کمپیوټرایز بیل وایي تاسو صرف د مینوفیکچر یا د ډسټریبیوټر یو دغه تاسو جمع کړئ صرف یو بیل جمع کړئ موږ سره نو موږ سره به او دلته به ایمیل اډرس ورکړئ صحیح ده ایمیل اډرس او دلته دی اپشنل لیکلی چې اپشنل د څه سره هغه تاسو پرې خوستی شئ دلته فون نمبر هم تاسو ورکولی شئ صحیح ده خو دا اپشنل دی پرې خوستی هم شئ او تاسو ته سیکنډ اپشن دا ویلی چې تاسو سره یو داسې لیټر پکار دی کم از کم چې تاسو د دې برانډ نه راغستی او هغه موږ ته جمع کړي یا د داسې لیټر تاسو راوالی چې په هغه باندې تاسو له برانډ اجازه درکړئ یا تاسو د دې برانډ چې کوم ډسټریبیوټر دی مینوفیکچر دی د هغې نه یو ډاکومنټس راواخلئ یو انوایس ترې واخلئ چې هغه موږ دلته جمع کړو تاسو په دې باندې پوه شوئ اوس دا دوه اپشن دي ما سره که زه دا کولوم خو زه په دې ټاپ باندې کلیک کوم چې ما سره ایټلیسټ اوس مونږ دلته دیو مونږ ته وایي چې یا تاسو یو انوایس جمع کړئ صحیح دلته انوایس لیکلی دی یو تاسو یو لیټر جمع کړئ په دې دواړو چیزونو کې زموږ نه یو غواړي خو زه په دې اولني اپشن کلیک کوم چې آیا مونږ چېرته انوایس جمع کوو نو مونږ سره به نور کم اپشنز دلته راځي نو دیو مونږ ته وایي چې کم از کم هغه د کم ډیټ دلته تاسو سره ډیټ لیکلی صحیح ده په هغه باندې ستاسو نوم یې اډرس چې بالکل میچ کېږي صحیح ده ستاسو چې کوم سیلر اکاونټ کې کوم نوم ورکړی اکاونټ له نو هغه نوم سره میچ کېږي صحیح ده او په هغه باندې چې کوم دی د مینوفیکچر یا ډسټریبیوټر اډرس صحیح ده کم از کم چې کوم تعداد تاسو اخیستی چې هغه 10 پورې یونټ تاسو اخیستی سامان تاسو 10 پورې اخیستی او بیا چې کوم دی پرایس انفارمیشن چې کوم دی تاسو موبایل اپشنل هغه پکې تاسو پرې اخیستی شئ صحیح ده دونه مسله نه کوي او بیا چې تاسو هغه پراډکټ چېرته جمع کوئ نو تاسو دلته سلیکټ فایل باندې کلیک وکړئ نو دا تاسو چې پی ډي ایف او وړ پی ان جي جے پی جي په دې کې تاسو جمع کولی شئ چې کم از کم سایز یې 10 ام بي بیا به زه تاسو ته چې کوم فایل د 10 ام بي نه سیو وایي ځینې ټایم کې امازون زموږ نه غواړي چې 4 ام بي فایل جمع کړه 2 ام بي جمع کړه تصویر او د دې مختلف اپشنز دي نو چې کله سایز سیو وایي به ته زه وکړم چې سایز موږ څنګه کمولی شو خو چې زه چېرته دا سلیکټ کړم ما به دا لیپټاپ ته بوځي چې کوم ځای کې زما سره هغه پروت وي هغه څیز را سره پروت وي نو زه به جمع کړم دغه سمپل طریقه ده دا ورته بیا زه وکړم چې کله برانډ اپروول موږ راواخلو او موږ کله سامان لیږو امازون ویر هاوس ته دا ټول چیزونه به زه بیا پریکټیکل کوم او دې کې دغه شانته او دغه شانته په دې کې د کمنټ دی اپشنل دی دغه صحیح ده او ایمیل دی صحیح ده او فون نمبر هم اپشنل ده سبمټ باندې کلیک وکړئ دا به تاسو سره سبمټ شي خو دا هغه یو اپشن خبره شوه چې کوم موږ ته اولنی اپشن په په ریکویسټ اپروول کې زموږ سره کوم اولنی اپشن و چې کم از کم یو انوایس جمع کړئ دا د هغه اپشن خبره او د لیټر خبره چې کوم دا تاسو به لاندې کلیک وکړئ ستاسو سره لیټر نو دا سره په دې لیټر باندې خبره کړې ده چې کم از کم 180 ورځې دغه لیټر چې کوم دی 180 ورځو نه زوړ لیټر نیسئ دغه شان د امازون چې کوم تاسو د سیلر سنټرل جوړېدو لپاره بینک سټیټمنټ جمع کوئ په هغه کې هم تاسو نه دا تپوس کوئ چې هغه 180 ورځو نه زوړ نه مطلب یو سل اتیا ورځو نه زوړ نه او دغه شانته چې نوم او دغه چیزونه سیلر اکاونټ سره چې بالکل میچ کېږي چې کوم لیټر چې هغه باندې ستاسو ایډرس او د سیلر سنټرل تاسو چې کوم سیلر سنټرل مطلب دا دی چې کوم امازون کې اکاونټ جوړ کړی کوم شاپ دکان هم جوړ کړی هغه چې کوم نوم چې هغه په هغه انوایس باندې صحیح ده او بیا چې کوم دی په هغه لیټر باندې چې کوم دی د برانډ د هغه ایډرس او د هغه نوم په بالکل ښکاري او بیا دغه شان تاسو هغه فایل دلته سلیکټ فایل اټیچ کولی شئ دا هم 10 ام بي دی او دغه شانته د دې دغه دی ریکوایرمنټ د موبایل د ایمیل دی او دغه شانته کمنټ دی او بیا په سبمټ کلیک وکړئ نو دا به تاسو ته لږ ټایم پس هغه اپروول درکړي خو دا هله چې تاسو کله د برانډ نه اپروول راغستی نو دا تاسو جمع کولی شئ په دې کې موږ سره دوه اپشنز ما تاسو سره په دې پوه کولی چې موږ سره کله دا راځي موږ هغه ډایرکټ خرڅولی شو او یو را سره دا اپشن
خو تاسو چې کوم ډایرکټ خرڅوي هغه به تاسو لیک چک کوي، دا تاسو ته بیا کومه چې تاسو به هغه څنګه چک کوئ چې تاسو نه څه وایلیشن ونه شي. نو دا یو ضروري کنسپټ و. په میټو لیسټینګ کې موږ نن یو نوی کنسپټ ایکسپلین کو. نو بیا به زه تاسو ته غیر یو لیست کریټ هم کوم، هغه به تاسو زه مخکې پوه هم کوم چې تاسو ته لږ نور هم دا کلیر شي. او که چېرته په هغه باندې اډر راشي چې هغه مخکې زه څنګه ډیلیور کوم نو چې په هغه باندې هم تاسو پوه شئ. نو دا لیکچر به دې کې سټاپ کوو انشاءالله. بیا چې کوم د دې نیکسټ ټاپک دی هغه به بیا د دې ځای نه مخکې سټارټ کوو.